رب العالمین په انسان باندې په خپل کور کې دننه د اوسېدو ذمہ دارۍ مقرر کړې دي چې سړی به په خپل کور کې څنګه ژوند تېروي او ښځه به څنګه ژوند تېروي. عربی کې ورته حسن معاشرت وایي او پښتو کې ورته په کور کې دننه ښکلی ژوند تېرول وایي. نو موږ به په کور کې دننه خشته ښکلی ژوند څنګه تېرو او حسن معاشرت چې ورته وایي د ښځې خاوند د بچو او د مور او د پلار په منځ کې خوشګواره زندګي او خشته او ښکلې زندګي او ښکلې ژوند دا به په کومه طریقه تېرو د هغې متعلق درته بیان روح ښکلې ژوند په کور کې تېرول هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ د شریعت مطابق زندګي تېرو. شریعت یو جامع دین ته وایي. شریعت یوازې دې ته نه وایي چې سړی دې صرف لمونځ کوي یا روژه دې نیسي یا زکات دې ورکوي او یا حج او عمرې دې کوي. شریعت یو مکمل نظام ته وایي. هغه مکمل نظام دا دی چې سړی به عبادات کوي، منځ، روژې، حج، زکات، عبادات قولیه لکه ذکر واذکار، تسبیحات وغیره، او سړی به عقیده هم ښکلې ساتي د سنتو مطابق. او په خپل کور کې دننه چې کوم د ده ماحول دی ماحول به هم د شریعت مطابق جوړوي. بس ته ګوره بیا به یې ژوند خشته او مزېدار وي. د عقیدې تعلق خو د آخرت سره دی. که د سړي عقیده د شریعت برابر وه خو دی مسلمان، او که عقیده د شریعت مخالف نو دی کافر. او د انسان د عباداتو تعلق د آخرت د ثواب سره دی. که عبادات یې برابر کړي خو جنت ته به ځي، او که عبادات یې برابر نو کړي او مسلمان و نو بیا به هم جنت ته ځي، خو یاره الله به وله په قبر کې او په آخرت کې عذابونه ورکوي. او د دنیا د خپل ژوند تعلق د بندګانو سره دی چې سړی بندګانو سره او په خپل کور کې دننه خشته ژوند تېر کړي. ښځه د خاوند خیال وساتي، خاوند د ښځې خیال وساتي، او بچي د مور او پلار خیال وساتي، او مور او پلار د بچو خیال وساتي، او ګاونډي د ګاونډي خیال وساتي. دې ته حسن معاشرت وایي. ښکلی ژوند به د یو بل سره تېرېږي، نه به جنګ نه به جګړې نه به ډاکۍ او نه به یو بل سره اختلافات. وروڼو په دې کې بنیادي او اهم کردار د سړي دی، او دا ذمہ داري په الله هم په سړي ورچولې ده. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو ځانونه او اهل عیال او بچي دا د اور نه بچ کړئ. ور پته ولګېده چې دا ذمہ داري په سړي ده، په ښځه نه. په ښځه هم څه ذمہ داري شته، خو دا بنیادي او غټه ذمہ داري دا په سړي ورچولې کېږي. سړی به ښځې له داسې تربیت ورکوي، ماشومې ده، ګوره ماشومه جنۍ ده، دې به د خپلې ماشومې لور له داسې تربیت ورکوي چې دا د شریعت مطابق ژوند تېر کړي. دا لوپټه په سر کې، دا برقه په سر کې، او دا د حیا ژوند تېر کړي، او دا شریعت او دین وپېژني، او دا ښځه د خپل خاوند او د خپل ګاونډي او د خپلو لیورونو او د خپلو اندروریانو او د بچو حقوق وپېژني چې د هغې مطابق زندګي تېره کړي. او که سړی د خپلې ماشومې لور هغسې تربیت ونه کړي کوم چې پکار دی، نو دا ماشومه چې سبا لویه شوه او دا د دې تربیت ونه شي، نو دا به بېدینه لویه شي، دینداري به پکې نه. چې بېدینه لویه شوه نو د بېدینۍ نه پس دې د شریعت حق نه دی پېژندلی، نو که دا واده شوه نو نه به د سخر خیال ساتي او نه به د خواښې خیال ساتي. او چې دا واده شوه شریعت خو دې پېژندلی نه دی، دا چې واده شوه او سبې بچي شو د بچو به هم دا خیال نه ساتي چې بچو له کوم تربیت ورکول پکار دي. ګاونډیانو سره هم جګړې، کور ته ښځې لور انګور راوسته، خو د انګور په ځای په کور کې دښمنه راوستې ده. شریعت ته نه ده خبر. ډېره زمانه وشوه موږ نه خلک په دې مسایلو بعضې وخت تپوسونه کوي. د شریعت سړي هم کوي یو ښځې هم کوي. یو زنانه ده، نیکه زنانه، ماته ډېره زمانه وشوه د دې پېښور د طرف په ټېلیفون چې تر مسلو تپوس کړي زه ورته جواب ورکړم. نو مانې په ټېلیفون تپوس وکړه، ماته ویله مولانا صاحب یې وظیفه راته وښایه. مې څه وظیفه؟ وی خواښې را سره ډېرې زیاتې جګړې کوي، د خواښې نه په اور کې ولاړ دی. مې خپل کور دې څنګه دی؟ وی نوره ډېره زیاته خوشحاله دی. خاوند مې ښه مالدار دی، موټر راته ودرولی دی، بنګلۍ را راغښتې ده، هغې کې اوسېږم، او د خاوند مې ښه زبردست کاروبار دی، او ښه را سره هم خوشحاله دی او زه هم ورسره ښه خوشحاله یم. چې څه مې زړه غواړي دا خاوند ماله راوړي، او چې کله مور پلار کره ځم نو ما ښه په محبت او په مینه رسوي، او چې څو شپې هم تېروم د خاوند نه ما ته دومره تکلیف نشته. کور د خاوند د طرف نه ماله جنت دی جنت، خو د خواښې نه په مصیبت کې اخته یم، او بس هر وخت را سره جګړې کوي، او بس زما مو سره جګړې او د هغې هم جګړې. ما ته زه وظیفه وښایه، غوسه راله ځان مې قابو کړ. ما ورته ویې ورته پوسته نه مې خفه کېږم نه، ما دا خبره واوره. مې ته ستا دې زوی له چا غوښتې وې هلک له چې چا سره دې واده شوی؟ وي دا خواښې راله که مې دا خواښې دله له دې غوښتې وې یو، بیا د واده نېټه هم دې خواښې کېښوده، او
بیا په عزت او په خوشحالۍ مهر همدې سخر خواخې په خوشحالۍ دې کور ته راوستم نو مې نن چې تا ته دا موټر ولاړ دی او بنګله درته میلاو ده او ته وایې چې دا خاوند ما سره خشته او خوشحاله ژوند تېروي او چې زه څه غواړم راکوي مې دا د چا برکت شو د دې خواښې شو که نه شو او د دې برکت ته چې دې بنګلې له راوستی دې که ستا په ځای خاوند خو سره د تعلق نه وی نه خاوند خو چې ته مخکې نه وي لیدې نه یم لیدلی هېڅ تعلقات یې نو مې دا خو د سره د خواښې دومره ښېګړه وکړه چې ته د مالدار زوی له جینکۍ لګې وې د مالدار زوی باندې ته پېرزو شو په ته دا پېرزو شو او ته یې خپل کور له راوست او نن چې ته بنګله کې اوسېږې د دې خواښې د برکت نه اوسېږې او که موټر درته ولاړ دی د دې خواښې د برکت نه دې خواښې راوړلې سوې نن ستا په قابو کې غشتی دی او ستا خیال ساتي او مې ممکن ده چې زوی به د مور سره برابر نه ژوند برابر نه او کله هم په ما خفه کېږي هم په تا خفه کېږي ته د هغه په مور نه خفه کېږې علم ځان ته راړولی دی مې خدای به درنه د قیامت په ورځ تپوس کړي ته پرې را تعویضونه کوي وظیفې غواړې خدای به درنه تپوس کوي کومې ښځې چې ته راوستې دی یو غریب کور نه او مالدار کور ته او د هغې زوی ټول تا ته یې وقف کړو او د هغې بنګله او ارث یې تا پسې مهر کې ولیکل او تا له عزت درکړو نو نن دې ته زوی م واړه او ته هم تعویضونه کوې چې ښځه زما خواښې زما خپله راځي او زما جارو کوي مې د خدای نه ویرېږه د لوی خدای نه وی څوک هم ما یې دې خواښې له سهار هم چاپي کوه ماښام هم چاپي کوه دعاګانې ته اخله د سخر ته کاسه ډکه کړه مستو د پیو د سخر نه دعا وله دې خواښې نه دنیا کې به ټیک ته ته دا خاوند وګټې بچي به وګټې لیکن قبر کې به بیا به خدای ګټه دیني الله به د سره ګوري پته به درته ولګي بیا د احسان بدل په ناشکرۍ مه کوه د احسان بدل په احسان باندې ور واړوه د سره څونه خوکل او ته په خپل اقرار کوې چې زما خاوند خو د دغې ښځې زوی دی اوس ښځې خاوند ښځې مور پلار سره روان کړ او خپل کتاب ته دې راوړو ټلیفون بند شو یو څلور پنځه ورځې پسې راته ټلیفون وکړه ما دې مولانا صاحب خدای سره خو کړه ژوند مې جوړ شو کور مې خشته شو بس اسم نشته څنګه وخت سر خواکې وی سهار م راته لپې دواګانې کوي یو ماښام راته دواګانې کوي جنګ جګړه ختم ګوره شریعت اصل شی دی که یو ښځې دا سوچ وکړه او دا فکر یې وکړه چې دا کم خاوند زما دی او دا مالدار دی دا د ښو اخلاقو خاوند او زما خیال ساتي نو په دې خاوند کې د چا کردار دی د مور او د پلار چې تا له داسې بچی درکړه چې هغه ستا خیال ساتي او ستا د بچو خیال ساتي نو ته د دغې سړي د مور او پلار خیال ولې ساتي خو سړی هم بېخونده داسې موقع کې سړی به د ښځې حقوق خیال ساتي او د مور او پلار د دواړو د حقوقو خیال به هم ساتي ژوند به خشته او مزېدار به تېرېږي ممکن دا شی نشته نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم سنت ښودلي او کمې طریقې ښودلي او کم مونږ ته د شریعت اصول ښودلي دي که مونږ د هغې لاندې ژوند تېر کړو نو کور کې به نه جګړې نه به اختلافي هلته سړي ته وایي د ښځې در باندې حق دې خوا ورته وایي ګورې د مور او پلار هم در باندې حق هلته ښځې ته وایي چې ته د خپل مور او پلار د کور نه ووتې ټیک د مور او پلار سره ملاقات به هم کوې ځای به هم او د هغې خیال به هم ساتې دلته چې د خاوند چې کوم مور دا ستا خواښې ده او د خاوند پلار ستا سخر دی دا د اوس مور او پلار چې د دې به هم خیال ساتي که د شریعت په دایره کې دننه یو انسان داسې ژوند تېر کړي قسم دی کې څه شته مونږ ټول د شریعت نه خلاف روان یو الله رسول چې مونږ له کوم اصول غوره کړي دي د بنده بس اصول او څه به قیدې وي د بنده علم خو د خدای د علم برابر نه دی چې الله د انسان د ژوند د تېرولو کومې قیدې ښودلې دي او الله د انسان د ژوند د تېرولو مونږ ته کوم اصول ښودلې دي نو هغې کې به زمونږ خیر یې کړي الله خو مونږ سره ظلم نه کوي الله خو په دې معاشره کې امن غواړي الله خو په دې معاشره کې سکون غواړي الله په دې معاشره کې د مسلمان سره جنګ نه غواړي په دې خفه کېږي الله په دې معاشره کې د مسلمان د لاسه بېعزتي نه غواړي په دې الله خفه کېږي نو چې الله دا غواړي چې ستاسو ژوند د خوشحاله تېر شي د خندا دې تېر شي او د عزت دې یو بل سره تېر شي او د امن او د سکون دې تېر شي نو دا به هله تېرېږي چې د الله د قوانینو او د قواعدو مطابق مونږ خپله زندګي تېره کړو نسبت نه نو لور باندې او په زوی به محنت کوي چې دا دینداره لوی شي او دا جیرې سبا واده شوه او دا تا پوه کړي چې د سر کم حق دی او د خواښې کم حق دی او د ګاونډي کم حق دی او بیا د اندرور څه حقوق دی او د بچو کم حقوق دی قسم دی کې سمیاست ژوند به ډېر خشته او مزېدار او د اطمینان تېرېږي یو مثال به یې درته یو مور د مور او خاوند دی او دواړه دینداره دي یو خدای ول یو ماشوم بچی ول چې بچی یو شو ماشوم نو دا مور د دې بچی دا مور دا ښځه دې خاوند ته وي سړیه دا بچی خو مونږ د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی دی اوس دا بچی به ما ته پرېږدی د دې بچي تربیت به زه کوم ټوله دینداره مور داسې خاوند ورته وایي ښځې ګورې هسې نه ګډوډ به شي درنه ډېر دعاګانو باندې غوښتی دی ګډوډ به شي درنه او دې پرېږده ما ته چې د مدرسه کې سکول کې داخلوم مور یې ورته وایي چې ته پرېږده مدرسه سکول کې به هم داخل کړو خو بس دا بچی ته ما ته وسپاره د جامو د ډوډۍ بندوبست نه کوه او اخلاقي تربیت یې ما ته پرېږده ډېره ښه مور دینداره و دې بچي ته به یې نصیحت کوه د دې مور یې دا خیال و چې انسان له لومبۍ سوچ خو د عقیدې په کار دی چې د په الله مضبوط یقین او کلک عقیده راشي نو دا مور به لګیا وه او دې بچي ته به یې دا نصیحت کوه چې بچې زمونږ یو ذات دی الله زمونږ پروردګار او زمونږ رب دی او زمونږ د خیر او د شر مالک دی لومبۍ به ورته دا ذهن ته ورچي دا ماشوم پکې پیدا شي او دا لومبۍ بانګ ورته وی نو دې خو بانګ نه وایي او که اوري نو دې خو ماشوم دی اوري به قوت سماعت شته خو دې خو په دې نه پوهېږي
لیکن دا روحاني ته ورته د دې روح ته الله د وحدانیت او توحید یو غذا وردن نکړه. دا ماشوم دنیا ته راغی چې لومبې د په بګونو کې دنه اگر چې ډېر وخت نه پوي اوري خو پويږي نه ورته د روح ته او ورته د دنه وجود ته په دې وینه کې الله اکبر او لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د کامیابی او د سمون د دعوت چې وردن نشي. نو موږ سره د خبرې شروع کړه بچي زمون الله دې زمون د خیر او د شر مالک دی او دا چې دنیا کې سړي دا موږ له خدای راکړي. بچي دا جون موږ له خدای راکړي مرګ د خدای په لاس کې دی. رزق او ډوډۍ موږ له خدای راکړي. عزت او ذلت موږ له خدای په لاس کې دی او روغ صحت او مرض د خدای په لاس کې دی. دا ورته خی ما بشک دنیا خدای اسباب وزيده او بنیاد د دې ټولو سيزونو خو الله لیکن ته غنم ما کړلې دي زمیدار یو ما زرغون کړی دي نو دې غنم ولې چې کوم په پزماکه کې پیدا دي په چینو کې په نهرونو کې دا خو تانه پیدا کړی چا پیدا کړی دي الله او دې غنم ولې چې کوم هوا په کار د اکسیجن مثلا او کوم رڼا ولې په کار دا خو تانه پیدا کړی دا خو خدای پیدا کړی او زمکه کې د غنم د زرغونتیا چې کوم طاقت ته بیا تانه لري هغه الله پیدا کړی او بیا ستا په لاسونو کې د غنم د وشتو طاقت او هغه بیا د لو طاقت وغیرہ دا خو تانه نه کړی د لاسونو د تشل کې خدا کار نشي کولی زمون دې اسباب په شاته الله یو لوی طاقت روان دي. دنیا خو ظاهر کې د اسباب وزيره خو اسباب په شاته او قوت او طاقت څخه هغه به ایمان ساتي. نو دا مور دې بچی ته لګیا د خپل عقیده سمای مور به سره دونه خواري کولا چې ډوډۍ به ولا په کوټه کې دنه کې خو د بستر کې او یا په الماره کې او به متدنه کې خو د جوس موس وغیرہ او دې بچی ته به بچي ورمانه به بل غواړي ډوډۍ به مان نه غواړي دا به الله درکړي. ډوډۍ د خدای په لاس کې د خدای بدل کوي. جامع به خدای درکړي. بونه خدای کوم دې بچي مون وتخکارو خو مونږ یې نه وګوري ماشوم له کوته د کولاله خټه د کوزه جوړه کته مانګي جوړه چې کله با دا بچي اوګه شو نو دا الله تعالی سپورته کو یا الله د اوګه مال ډوړې راکې نو موږ به بچي ورشه څنګه خدای چې موږ نه نو پټې نو سیدونه موږ درته پټې دي دا بچي به کوټې ته نه وځي الماره ګټونه به ولټول هغه ته مو ډوړې خو دی نو دا به ډوړې راوچته کړه چې کله بچي شو یا الله مال او برکه نو مور ولا عقیده جوړي نو دې به کوټې ته ماشوم نه وځي مور به ته کې ګټ کې جام کې وبې خو دی یا په جګ ګلاس کې نو دې بوله کو به راوغه کې وبې کړي مور ما ته خدای پاک دې کړ کې ګټ کې وبې خو دی هم اس کړي بس بچي ته قصد الله نه غواړه نو بس خدای ولا تدن نه نو د ګټونه لټوا خدای پټه ښکاری نشي دونه بم درته پټې دي تر دې حد پورې چې کله به جامع خیره نشي مور بوله پټي وینځلې نو کوټه کې به ورته وېزان دکړي یا نه به جامع د بم دغه چل کو د الله نه به سوال کو او کوټه ماشوم دې لا خو نه کوي چې دا ارسه خدای راټي خو ظاهر کې خو الله مار ترکاری نه پخای هو مور ولا یو یقین جوړي یو عقیده ولا جوړي ماشوم خلا کوي نه هر څه چې بد د کلم ضرورت راغی الله نه به سوال کوم او مور به ته پټ فورن کې خودل او دا دومره مهنت مور د بچی سره رښتیا وای دې زمانہ کې مین د بچو سره دا مهنت کوي نه د دنیا کار کې کوي په کېږي دنیا کې کوي هغه پینټ او شارټ او ته خمدار اسری کړي پراتی او ټپن کې ورته د سکول ترکاری خمدار خشته پراتی او سپلای ورته مور د مخ کې نه پالش کړي نه چې بچي ته پالش کا او بوټانه ورته مخ کې راخو دي او ساری وختي اتوار نه بغیر سار وختي پاسای اتوار پر اس کې پلار پاسای چې بچي پاسه منځله پرې کې د چټه ورو پرې کې چټه لګ دمشي ستل بیمار بشي دا اشپګ ورو دي نه جوړه د چې وختي دی پاساو شپږ ورو کې دي 3 بجې او سلور بجې د سکول نه په پرایویټ بس کې راځي او په ګرمه کې را روان دي او سار وختي دي بیمار نشو نن د اتوار پر منځله پاسه بیماریږي بچو سره موږ مهنت کوو دنیا د پاره دین لنا بچو باندې موږ وکړو په دنیا د پاره الله د پاره نه بچو ته مون خایو پټه بستا ورته شاته ورواجو رومبه وته په وخت کې دا صدا وردن نه کوجه بچي ګوري تربور ته لګوره کنه سنگلند کوزر کې ګرځي هغه تربور ته لګوره کنه څومره اعلی گاډي کې ګرځي ورې خرچ د خره کمی کنه نو وګي د پرې کولو دي او تکشه بچي چا بچي داسې تعلیمو کې او داسې زیات دان ورسه چې هغه تربور د یو گاډي کې پینځو کې ګرځي چې هغه یو بنگله چې ستا لس بنگلې وي تعلمبه په دغه وخت وته مونږ دا نه ورواجو هغه سوچ مونږ دا پیدا مونږ ټول خپل بچو له دا سوچ پیدا کړی دي چې پیسې په څه طریقه وګټه او بنگلا په څه طریقه جوړه او چې څومره پیسې په هغه طریقه چې مال پیدا کی بس په دې ما بچی نه دی پکړې د دنیا تعلیم من نه دی بالکل یې کاوه د دنیا تجارت من نه دی څومره چې کاوه کاوه د دنیا رزق قتل دا په دې نوٹ تپاسم د تلې کړی دي چې حلال رزق طلب کول دا ثواب دی دا د جنت ذریعہ ده او نبی رسول الله فرمایي چې حلال رزق یو سړی طلب کوي دا فریضه بعد الفریضه دا پتا فرض دی بچو له روزي ګټل حلال نفقه ګټل خدای له ډوډۍ ګټل چې تجارت نه کې دکانداري نه کې نوکری نه کې څه بخوري مون بسنګو کې هوجو زکات روزه بسونه سي د دنیا داسې دونه من نه دي مارونو غوي بنیاد دا دی چې دا 2 نمبر کې دي 1 نمبر کې الله دی دا په 2 نمبر کې دي په لومبي نمبر کې خیرت دی دا په 2 نمبر کې دي دا خلک جون لیکنه څومره خلک د موستاد لاسه مو په کټونو کې مقبره ته یوړل څومره خلک د رزق او د جهاد مالکان تاسو لیدل نن د قبرونو لاندې پراته دي اصل جون خو کته مسلمان باندې به هغه جون دی دا خو دي جون نو بچو ته خایا سکول ټیم لګا کالج تم لګا ټیوشن ورته نسا او هغه لپاره هغه چې سدي یونیفارم وغیرہ چې سدي خوخي ور سره کوا خدا ورته په وخت کې چې بچي ګوري شریعت مطابق بچون تیرې بچي ګوري او الله شته چې موږ سره به حساب کتاب کوي
بچي ګوري د استاد قدر وکي پلاره بچي ګوري پردو جنا کوته باندې ګوري بچي ګوري بنچ باندې با یو جنې سره په سبق په سکول کې یو ځای به شریک نه وي بچي ګوري دامو سره لخوایا کنه دامو ته خاجه د مور او پلارم څه قدر دی دا غیب هم خیال ساتي د الله وحدانیت د الله ربوبیت دی بچي ته په ذهن کې ورواجه ور سره کنه نامونګه پرې مور دغه دا بچي له جون جوړي اوس ګوره بچي له خدای څوک جوړي مور به سره دا خواري کوله یو ځل سکول کې مدرسه کې داخل کا بچي مدرسې ته دا چا سره به استاد نه سبق اوري نه بدل تر راځي هلته باندې ډوډۍ نو به دلته به تعالی خدای صدر کوي ګوره به ما د تمخ کې چې څنګه ته جوړي مور یو ځل چې رشتہ دارانو کړته چې الته لاړه ټیم په وړي اوه ادمه بچي خو نن مدرسې ته تللی اخو بغرمه راغلی ما نه خو نه شوی دي ما خو ته نو به خو دي نور ته ما ډوډۍ خو دي اجر راغلی هغه خپل ماشوم لاسونه څومره الله ته نیولي څومره به خدای ته جلا کړی چې خدای ډوډۍ راکا ما خو نه دی خدای او براکا څومره به ګټونه لټولې کور کې منډه تړې بوالي الله دا سوچو الله دا خو ما راز نن بفاشي بچي خو به وي چې بیبي لا خو تاره تاسو خو د خدای بری یادو نن چې ته نشې رشتہ دارو کړتلې نن خو خدای پاک ماته سم کې نه خودل اوه مور دروغ دی راته دوکه را سره کوله هر څه به ته خودل او ماته به خدای یادو خدای زما د شپږ وو کاله تو کاله خاري هډک ته پریوتا یا الله لکه مدد را سره نور مو چې زه ورزم چې ما د بچي دانی راغلی او د پټه ډوډۍ کې د موضوع ته صوبم بکې په لور راکاږي را پس غلا په منډه چې را بچي راغلی کور کې ناشته خدای سبا شي بچي فورا مرتوي مور چلته تلوي بچي د خپل پلان رشتہ دارو کړتلې ومه څو خرالې زویا بچي څو مور زه خورالم مور خبر نه څه چل دی بیا نن خو مال زما رب ډیر ناشنا ډوډۍ راکړې څه شي دل درکا ته نه به عالم ما خدای ته لاسونه پورته کړل چې الله نن خو زما مورم نشته خدای مال ډوډۍ راکوګم مدرسې نه رالم متګي چې بیبي کوړه کوټه ته نه وته مې وکتل ناشنا ډوډۍ پرته دا څه ډوډۍ ما چته نه ولې دی بیبي تعالی مې پرې خېدا مې ویلي ور سره جوسونه دی ور سره خوشبوې دي روانه غشتو مې خونه بیبي کوټه کې د دنیا پرته ده مال خو نن زما خدای ډیر خپل رزق راکا بس مور پېښوا الله تعالی الله سوچت کا الله باس دما خواري تا پسې کړ الله دما د بچي کنیکشن ولګي در رب العالمین سره الله دا څه کولی شي حضرت بیبي مریم قران شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیه السلام کله د بیبي مریم تربيت کو نو التزام لا کوټه وا هغه کې بند کړي وا او هغه پسې به جرنده والا چې دې به بارته قران شریف کې الله وایي کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا کلما لفظ په شریعت کې چې کله زکریا علیه السلام نه وته یو ځل نه غوري یو ځل دا واقع ده کله باندې نه وته ده او دروازه به کولو کنو بیبي مریم ماشومه تبا رزق پروتو او علماء لیکي حدیثو کې راځي د اولې میوه په جمی کې او د جمی په وړي کې دا اوس چې کومه میوه د اولې او جمی پته نه لګي هر وخت درته ملاويږي دا قصې به تروزی پرتا وا کلمہ دخل چې کله به ورننه یو ځل نه ده خبره کله باندې نه نو روړي پرتا نو اته تاسو کې چې لومبي دل ورغه مریم ان لك هذا دا کومه ده روزي چې تاسو مخ کې پرتا ده ما خو دروازه جنند کړو چابي خو ما سره څوک دلته راغلي دي اما شنو ورته سوي قالت هو من عند الله ډوډۍ د چا د طرف نه ده وای چا د طرف نه بیا وای چا د طرف نه هو من عند الله الله د طرف نه او ماشوم ایمان ته وګوره کنه زمون ایمان ته ګوره دا ماشوم ایمان ته وګوره ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب حضرت زکریا پیغمبر ته وای مریم پیغمبر نه ده پیغمبر دی حضرت زکریا علیه السلام ته وای چې الله غواړي چاله غواړي به صبر ودی ورکي دغه شک شوبه نشته مریم پیغمبر نه روزي ورکړي دا ماشوم ته مور وای اوه باس الله وشو د ما مسله حل شو زما د بچی تا کنیکشن ځان سره ولګا بس ډایرکټ شو بچی الله یو بل سره نه خپنه غشو او د میاں د زوتم هغه ماشوم لته مور تربیته کړه پټینی نه خدای څوک جوړ کړ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ماشوم نه خدای جوړ کړ چې دا کنيشن مې لوی عالم او تصوف لوی امام چې دا هغه په ژوندۍ کې په زرګاو اندوانو سکان خدای پاک مسلمانان کړی دا د مور تربیت شو مور دیندار ده خو ماشوم خو لومبه د مور په غېږ کې لویږي مور دیندار ده دا بچي به د لومبه مدرسه د مور غېږ ده مدرسه کې چې ماشوم ته تربیت د موږ په سکولونو کالجونو کې د یو سیس کمیر دوه هم چې تاسو په سکول کالج یونیورسيټي ته بوزي بیان لا دا ورته ویم تعلیم شته خو تربیت نشته ډوډۍ باندې ډېر لیکل شوی تعلیم او تربیت خو تعلیم شته تربیت موږ د بچو نه کوو سکول کې علم ورکړي پاکستان کې علم ډېر زیات شون سبا اسباب او ذرایم ډېر د کمپیوټر او نت وغیرہ پیسې کتابونه او بوکس دونه دي چې د حد نه وته تعلیم شته تربیت نشته او تربیت کوم یو دی یورپی تربیت نه هغه تربیت خو چې د یورپ تهذیب ته ګورم قسم په خدای کړه کته راځي یورپ د تهذیب ته ګورم لاړې ته کړو دي پاګه خلکو جنہ کې بربندې کړ جنہ بر اصلي ته خاون په مخ کې بخدا پر دې الک سره دي دا مې بوای فرند الک دوست مې مور بد اصلي په مخ کې پر دې سړي سره دي لور بل پلار په مخ کې پر دې سړي سره دي خور بل ضرور په مخ کې پر دې سړي سره دي ولې دې په مخ کې بزي دروازه به توالي شي موټر به تبارو دريږي جنہ باندې غور دي په ټلیفون برابر دی سجت چلته دي دا ما فرند راغلي دوست راغلي الګ وای دماغه ګرل فرند راغلی دا هغه دوست مې راغلی دا شپې بم باقي پټولور کې دا تهذیب والله دا تهذیب خو چې سړی په لاړ نه چې سړی په د خیندې غول ور واچي دا څه تهذیب دی
خزه خو هغه چې ستا خزه د بل چا نه ده، خور ستا هغه چې د خپل خاوند خزه د بل چا نه ده، مور ستا هغه چې ستا د پاسه بورقلو پټوي پرته په کور کې د حیا محفوظه ده. الحمدلله ټول یورپ کې وګرځه، که چېر برطانیه ده او که امریکا ده او که استرالیا ده او که دا نور ممالک دي، ټول کې وګرځه، تا ته به د واده په وخت کې پاکه جینۍ 1% کې 1% میلاو نشي. او الحمد کړی ده په لور دعوه کړې په امریکا کې خپل رساله کې کتلې دي او جج سره دعوه کړې ده چې دا زما لور ده او ما سره یو ځای اوسېږي، یو فلیټ زما نه لاندې ده، ما سره ملاقات نه کوي. جج نه راغوښته دا مور پتا دعوه کې دا ټیک تا ویو بالکل ټیک تا دې سره ملاقات نه کوي، ستا مور نه یادېږي دي نه هغه 15 منټونه دې مال وخت راکړي. اجنه شوی وې دې خپل ډیوټي نه راشم، ما سره وخت بیا نشته. ولې وخت نشته؟ وې ما سپېر هغه سره لوبې کوم سپېس او مور یې چې سپېس سره لوبې کوي. جج ورته وی دا مور دې خو خلک سپېر مې دې نه زیاته خوښه. امریکای جج فیصله وکړه چې قانون نه لاګي تاسو کوه په دې نت پته لګي وی ګوره غونډه. امریکای جج فیصله وکړه چې یو لور د مور سره ملاقات نه کوي، نه سره نه کوي، هیڅ حق نه لري چې دا سره ملاقات وکړي. دا جون دی، دا زندگی ده. جون خو موږ چې خدای راکړي د شریعت مطابق والله پکې سکون او اطمینان هم دي. موږ تاسو به څه کړل دي ته جون وای. نو لور له تربیت ورکړه، ښه تربیت ولا ورکړه چې دا سبب په کور کې دنه ده ترڅو واده نه ده. مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور خرڅاو، دا هغه غوڼ کې اوسړي کور خرڅاو. یو سړی ولا راغی وی دا کور خرڅه ویو په پسو خرڅه په 2000 درهم په 2000 درهم. او دې دا عجیب خبره کور دې ضرور دی او د ضرور په دې خرڅه په 2000 اشریه وته سوي وی دا ټیک ته کور د ضرور بالکل د ضرور نه زیات نه دی. ولې په 2000 خرڅه وی په زر درته د مالک ابن دینار غوڼ لرکو زر کور دې د زر د مالک ابن دینار غوڼ دی. وی مالک خو کور نه اخو بار په مدرسو کې ګرځي او خانقاه کې لګیا دی منډه ترړي وی د کور دنه د خزو ماحول په زر خرڅو. ما ته چې د هغې د زنانو نه کوم خوشحالي او سکون میلاو دی پته نشته بل ځای دا میلاوېږي که نه میلاوېږي. په زر در باندې کور خرڅوم، په زر د مالک ابن دینار د ښځو ګوند در باندې خرڅوم. دا خو قیمتي شی دی، موږ دا څه پرېښي نو دا به شریعت سره به برابرې، شریعت سره به خپل ماحول سیټ کوې، ښځې ته ماشومانو بچو باندې به دا محنت کوې چې دوی د شریعت مطابق زندګي تېروي. اوس دا به په کومه طریقه د شریعت مطابق کوو؟ زنانو سره به څه کوو؟ شریعت به ورته څه ښیې؟ په څه به ورته ښیې؟ په والو ټکولو نه، دا غلطې خبرې دي. زموږ په دې بانډو کې په دې کلو کې عموما همدقه دی، سړي سره کوته کي او د ښځې ملایي او معمولي خبره درزول دي. نه نه ښه تربیت کوله کې. دا یو څو مثاله درته ښیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی. په دې اخره زمانه کې حضرت علي رضی الله عنه لور د ام کلثوم هغه ته وایي علي صاحب ته چې ستا دا لور ده او دا ماته په نکاح زما عمر زیات دی، دې وخت کې مې د واده ضرورت نشته، خو زما یو ارمان دی چې که دا جینۍ زما په نکاح کې راغله ستا دا لور دا خو د بیبي فاطمې لور ده، نو که موږ له خدای لاندې اولاد راکړه بچي راکړل نو هغه به زما زوی وي او د نبي علیه السلام به نوسی وي. دا مې شوق دی چې لاندې زما د حضور پاک نسب یو شي. نو عربو کې اوس هم دا رواج نشته او مخکې هم دا نه او په شریعت کې هم دا پابندي نشته که د جینۍ عمر زیات او د هلک کمي یا د هلک زیات او د جینۍ کمي او دواړه سره خوشحاله ګورې د زور نه او مور پلار یې خوشحاله هېڅ پابندي نشته. البته چې هلک د ډېر عمر دی او جینۍ د هلک ده او د مور پلار یې په زور ورکوي منع دي په شریعت کې. یا مثلا جینۍ د ډېر عمر ده هلک د هلک دی او د مور پلار هلک مجبوري چې دا به خامخا کې د عمر رسېده هغه وایي بابا نه کوم زما د مور په ځای ده نو نشي مجبورول. خو که چېرته هلک او جینۍ هم خوشحاله یو مور پلار یې خوشحاله هېڅ بدیت نشته. بهر کې چې ورته یې وایي دا را په نکاح کا شوق مې داسې دی. علي صاحب ورته څه وایي وی امیر المؤمنین خوښه به دې نه شي خو داسې کار دې درلېږم نو ته وګوره نو که دې خوښه شوه درته یې په نکاح کوم که دې خوښه نه شوه نه در نکاح کوم. او په شریعت کې دا هم جایز دی چې څوک یو جینۍ په نکاح اخېستل غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي خو د شهوت په بنیاد به نه ګوري. حدیث دی پکې د نبي علیه السلام چې کومه ښځه په نکاح غواړي نو د هغې ته کتې شي وګوره ولې څه پته لګي خوښه دې نه شي مور پلار یې درته وکړي نو سبا به د جینۍ ژوند هم غل کړي او ستا به هم غل کړي او چې ووینې خوښه دې شوه نو بس ژوند به دې بیا ښه تېرېږي. جینۍ خو هلک لیدی شي په لاره ځي هلک ویني هغه ته کتلی شي هلک جینۍ ته نه شي کتې ځکه پړونه کې بنده ده نو ځکه یې دله د اختیار ورکړه. بهر کیف چې دا جینۍ ور ولېږله وي څادر به ورکړم نو ته که دې خوښه شوه څادر مې خوښ او که دې خوښه نه شوه نو څادر مې نه دی خوښ. وی ښه څادر یې ورکړ علي صاحب یې ورشه امیر المؤمنین له دا څادر یو څه چې بابا مې راکړی ستا خوښ دی که نه دی خوښ. دا چې یال څادر یې وړوله امیر المؤمنین ته وایي وی دا څادر مې بابا راکړی دی دا وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. عمر صاحب کې ډېره زیاته حیا وه هغه ورته کتې نه شو نو هغه دې خپو ته کتل مخ ته یې نه شو کتې خپو ته به وګورم څه اندازه به د دې نه معلومه کړم. جینۍ پې پوه شوه د امیر المؤمنین څادر دې په ځای پرېښود ما خپو ته لږ نه ګورې قسم دې که ته امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نه ایستې حیا ده پکې چې د بیبي فاطمې لور ده. الله اکبر د حضور پاک نو سیده بیبي فاطمه کې دومره حیا وه یو ځل ورته حضور پاک وفرمایل بي فاطمې وی میاشت ختلې ده دا لا وړه وه میاشت ته وګوره دی ورته ونه کتل بیا ورته بچې میاشت ختلې ده که بیا ورته ونه کتل بچې تا ته ویل فاطمې میاشت ختلې ده وګوره ورته وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. وی ورته وی بچې ته څه ویل فاطمې میاشت ختلې ده وګوره ورته وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم.
ولې بچي په دې وخت کې سړی وته ګوري نو د مو د سلو نظر په دامیا شي ودی کېږي او شریعت کې دا منه نه دي یو دیوال ته سړی ګوري او خدام ګوري اس منه نه دي یا حضور پاک وته وي وګوره نو هغه کې څه ممانعات دي کمنه بیا وته ولې وی چې ګوره لیکن دا هغه خپل حیا و دا زنانه باندې چې کله مړ شي او مقبره ته خلک ګوري د پاسه ډولې پرته دا د بیبي فاطمه ایجاد هغه وصیت کړو چې دا کله مړ شم د شپې به مې خخوي دروازه نه او دین زما په دې لاش باندې بلرګي کې او پاغي به صادر واچوي چې زما لاش د مرګ نه پس پلار دي چې زما په کفن نه چاسترګي ونه لګي دومره حیا نن سبا خو زمون خدي لونه ټول به حیا دي بچي به حیا خدي به حیا جنال تباہ برباد دي یریګم قسم دې پسنا یورپی معاشرات دلته جوړل شي یورپی ماحول دلته مونږ ته جوړ نشي د نت او د موبایل په ذریعہ ورنن دلته کې د علاقانو د جنکو دوستانه شروع شي دا فتنه دلته جوړ نشي او کافر سره کوي مسلمان سره د ګزاره بیا غوړي خدای نه ولید تاسو د سونامي د انډونیشیا وغیرہ یو وخت سره تباہ کړل کنه دا زلزلې مونږ نه دي په خپل علاقه کې او دا سیلابونه نه لیدل او خدای خبر چې نور بس عذابونه د خدای قهرونه راضي با الله دې مساتي سره ګناه کې بر سره خدای گزارو کی په فحاشۍ کې در سره نه کوي بهر کیف اورته چې وی دماغ ټوټه نه ګوري او تو خاندل وی دا بابا ته واجه صادر می کور دې کور تراله وی بابا وی دا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خود صادر پریخو او دماغ ټوټه نه کتل عمر ورته غوسه وکړه چې امیر المؤمنین نو د استر کې مې در نهسته وی علي صاحب دوی بچي خیر دار خاوند دی دا خاوند دته ورکوم ما سم چپ شو امر خلاص شو دا جنې ورته واده کړه اتفاق دا چې په دغه زمانہ کې به خلکو په خزو ظلمونه کوي او باندې چې خلک عرب لک سخت خزه به والي ډېر زیات زنانه براته راته عمر بیبي ته به شکایت کا اکثر به لاسونه ورته خلکو راکنه دی وجود ته څنګه شین کړی دی راته وهله عمر سے په منبر اعلان وکړ اور سرکاري جاری شو چې خزه بنوي د خزو وهل په بعضي وختونو کې جیز دي لیکن رو اغم خپل مرتبه لګوري په درې مسلورم نمبر کې وهل جیز هغه کوم شرطونه دي درته به ور اوم درته وي بالکل بخدنه وای ظلم بنه کوي خزو سره قسم دې حضور پاک مونږ ته فرمایي وی دا خدای تاسو سره قیدیان دي انهن عوان دا تاسو سره قیدیان دي کته ورته پلان کړه خو دې بکته نه پرې دي نشي کته ورته چې پلان کې رشتہ دار کړه دې بکته نه پرې دي نشي کور کې دنه ناشته دا نو دې سره بخسلوک کوي مراد وفات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات کیږي اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی اخیری بالکل اخیری بار تر وته او داسې حالت کې چې سر مبارک تړل او سر خوګیدو یو صحابي ورته راغی نبی علیہ السلام ته وی الله رسوله صحابه جاری انصار بالخصوص ډیر زیات جاری ځکه څو ورځې نستا ملاقات اروي نه کړی نو نبی علیہ السلام موچت کې ما بوزت جمعه نو داسې حالت کې بوته چې یو لاسه په یو صحابي ورواچو بل لاسه په بل صحابي باندې ورواچو او دا خپل ګوري نه شو نو پس راخ کې شو صحابي بخاری شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د مټ ګوت نه یو کرخه په لار جوړ شو جمعه ته بوتن په منبر کې نه دا اخیری د پیغمبر علی السلام مبارک تقریر دی دینه پس جمعه ته راوته نه دی نو دې کې یو څو خبرې کړې دي یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم ورته خذو خیال ساتي خذو سره خسلوک کوي وه ما تکوي ما ظلم ور سره مکوي مور پلا کور نه مبندوي او دیم ما ملکت ایمانکم وینځه غلام نوکر امسایا دا افسر ما تحتکم دی دا ما ملکت ایمانکم تا قلم لاندې کوم خلک یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې کوم عمله ده هغه ای سی آر ولې کوم لیکي دا د لاس قلم لاندې دي چې کوم خلک ستاسو قلم لاندې دي نو کار دي کوم سایه دي کوم مزدور دي او کلان دي بابو دي تری بګور ډیر زیات خیال ساتي دا به دې سره ظلم بنه کوي نو اخیری بیان کې حضور پاک د خدای ذکر کوي عمر سے اعلان وکړ چې خدای سره ظلم بنه کوي وهل ببندي نو چې دا دی وي خو خدای مستی کې سر خپل لیکل خدای مستی کې کنه لګوزا وهي بنه خو دباو کې روپ کې خو بساته کنه روپ نه دی وته ځان لري کار وکړه لګ روپ کې بساته خل نو بس خدای مست شي بیا به خواندان له جوابونه ورکړي یو باندې سي دغه جواب ورکړ اواز یې پرسته باندې سي په منډه راځي چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې دیوال بند کړی دی راشه زموږ د خزو حال وګوره او چې یو خبره ته لږ جواب راکړي باندې سي چې راغی دا داسې وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره دغه ام کلثوم شور جوړ کړی او جواب ورکړي اواز یې پروچت کړی باندې سي دروازه وواله او اواز یې وورید د دننه چې دا عمر صاحب باندې دی بي اواز راپورته کړی جوابونه ورکړي چې عمر صاحب ولر وته باندې سي وته وای مو باندې سي ته وای څنګه راغلی وی صاحب یو مسله مې راوړې وخو حل شو څنګه حل شو و دې نه ویل حل شو وی ما د خدای شکایت راوړو چې خدای مال جواب راکړي وی استاد مې پکور کې دنه ولې چې ته گزاره کې مونږ به سر کې کوم او دا څه وای دغه د خدای تعالی اوسو ډیوټي کوي یو ډیوټي د لدا کې چې د کور څوکیداری دی کته بار یو خدای یوم پکور کې دنه یوازې دا غل نه راځي دا یو ډیوټي شو دغه ډیوټي څه کوي پخلي ده کوي تام کې استاد ملمم کوي درې ډیوټي سره جامع ده لیندي استاد دي او استاد مزدور او چاکر مې دي صادرین درلېندي او سلوونه مسله کور دل صفا کوي چپاسي خدمت ته لګي کلاس 4
او پنځم نظر دې په د ګنا نه بچ دی. نو چې کومه ښځه تعالی دا پنځه ډیوټۍ کوي خدای دې نه کولې او ځان له جامې دوبي راوړلې ډوډۍ دې ځان له هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې نیول او کور کې دنه سفید هم سړی څومره پیسې بدنه تلې. نو چې دا پنځه ډیوټۍ دې څوک کوي او گزاره وسره نه کوي نو څه به گزاره وکړي او چې څومره وسره په خو اخلاق گزاره کوي هغه مر خدای دې له قدر ده. یو لوی بزرګ دی لوی د زمانه ولی الله د زمانه بزرګ تیر شوی لوی بزرګ دی. خدای ډېر زیاته بد اخلاقه دومره بد اخلاقه خدای و چې د حد نه وته. نو یو ځل یو مرید راغی چې مرید راغی دروازه والا نو خدای دنه आवाज ورکړ څوک په پیر صاحب ګورم پیر صاحب څه شو بس خدای ورپسې आवाज څه پیر کې پیر څه شي زما خاوند ما نه بدرخه کړی کله یو خاص غلې کله بل خوا نه زما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي او پیر او پیر او پیر او پیر مې نشته کو بیا راځي خبني مرید خوار خراسان هغه علاقې نه راغلی خدای دا څه په بلا وړي دې سره دا ما د پیر صاحب جون سنگ تیرې دلال ته تاسو کې پیر صاحب پترې دا ځنګل چل لال وکړه نو پیر صاحب په زمری د پاسه شو جمدې زمری او په لاس کې دا امسا په دې چوکي په دې جمدې مار دې د زمری په وای دا مرید وته حق حیران دقه شو پیر صاحب دې لکه ولې حیران شي به صاحب زمری او مار دې قابو کړی او خدای نشي قابو کول ما خو یو پټي وسره 2 منټه خبرې وکړو چې زړه درځيږي سامي دې راځي را پس غل کلم او تاسو سره د کال 12 میاشتې جون دې خدای سره خیر کړي بلا سره جون څنګه تیرې دا جون تیرولو خدای دا نشي قابو کول اور ته سوي او دا د دې خزب بد اخلاقی دا او د ما په صبر د خپل مرتبه راکړي دا مرتبه په دقه ما ته ملو دا خزه د پرې د موضوع طلاق ورکم ما ته پته چې دا به څوک نشي ساتلی دا غیلا څه کوي هیڅ څوک ما سم نه کړم ما هر خواري په دې وکړه خدا ما سم نه کړم نو کله پرې دا به سکه یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي په فوټپاتونو بغیر دي بس ما ته خدای په خکړې د گزاره وسره کوم صبر کوم نو دا مرتبه که ما ته خدای راکړي دا د دې په بد اخلاق په صبر او حضور پاک فرمایي نبی رسول الله فرمایي وی خضر علی پختینه پیدا دي او په پخته کې چې دا کومه بل پخته را کاګه ګسترتا دینه پیدا دي نو پختینه چې پیدا لې کاګه به پیدا بالي او کته چې دا پختینه غوم نو چې نه ماتيږي با نو خدانه چې پیدا اخلي نو خامه هغه پکې نقصان کله به مالګ زیات وي کله به کم وي کله به سړي لګر مکړي جامه به کمیس پرې سودي دي کله بل او دام کمیس سودي نه لري قصدن سوزولي دا څنګه خره کوي چې دا کمیس سودا چې تا خپه کړی نو شي ګرم کې نو به دوه سودي او دا زما خدا خپل سوچ چې دا چینی غوړین په کور کې خلاصيږي نو دا اصل نه خلاصيږي دا تاسو تنګ کړي نو غیر له بس ډیران میران ته یلختي کې ورغوري بس خلاص شو دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین پرې خدای نه خپه کېږي نبی عليه السلام فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا نسبتا د یوې خدای غوي د دوه خدای غوي د سړي برابر د حضور پاک تاسو ته کوي خدای په خپل تاسو کې سر زموږ د دین نقصان څه دی او د عقل هم څه دی وی دین نقصان خدای چې تاسو منځونه سونه په میاشي کم چې کله بیماری راشي من نه کوي روزي نه د دین نقصان او د عقل نقصان څه دی وی د دوه خدای غوي د یو سړي برابر دا من حيث العموم یادوم من حيث العموم دا څه دا بعض سړي ناقص العقل دي او ناقص الدين دي بعض سړي بیمارانی منځونه نه کوي بعض سړي ناقص العقل دي بیمار دي کمزور دي بعض خدای کامل العقل دي دا خدوم کوم داسې خدای تیری شوی چې دا غینه کامل عقل د بل چا نشته او بعض خدیم کامل الدین دي دا بیماری راځي نه یو شان منځونه کوي نو دا من حيث العموم خبره بهر کیفو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته د خدای نه فائدہ اخلي خو سره د کوګوال فمقابت نقصانونه کیږي او کته چې نه زینې غوم بکثرتها طلاقها بیا وسره جن نشي تر طلاق بول ورکه دا بزرګ کوي چې ما ته د مرتبه په دقه ملو د چې د خدای په دې بد اخلاقی زما صبر ها نو یو ځل دې کور تراله د کور تراغي نه خدای په اخلاق او دې ته اساسا ته پیر وي پیر دای چې دا اوس ما یو کس ولید په هوا داسې روانو دې ته پیر وي ته پزمکه لګي او تندې توخه او په توخه او ځان تزبرګ وي زموږ خلکو دا یو څه زبرګي په دې نه لګوري چې تاسو په دیوال کې نه تو دیوال وځل دا څه خبرې دي زبرګي په دې چې یو سړی د الله تقرب حاصل یو سړی نیکیو کې نیک عمل کوي بدینه غرض بل په زمانه کې بل نشته قرآن شریف کې الله وینا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون دا خدای دوستان داسې دي چې په آخرت کې په دې یروي او په دې مرشد دنیا کې د صفات شو غمجن بمني دا اولیاء څوک دي الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء الله دا نه چې په ټوپه ځان ته لیکلي یا په د دیوالي لیکلي یا په دروازه یا په خانقاه چې د ولی الله نه الله الذين امنوا اولیاء هغه دي چې لاول په عقیده برابر وكانوا يتقون تقوی ایمان او تقوا پکې راځي دا خدای ولی دي او که ایمان او تقوا پکې نه نو کډیر لوی پلارز برک تیر شوی دي او ګیره د نامن او د شیخ الاسلام دي او وختې شاته دغه تر رسیدلې دي د ملادي نیمه تا او پټکې پینځش په تګزم والي دي او چې تقوا پکې نشته ایمان کې فرق دی د خدای ولی نه دي د خدای ولی دا چې ایمان به تقوا خو خیر د خدا نو دا ولی دغه د خدای چې دا ما په ولید په هوا روانو ته پزمکه توخېږي ځان ته زبرګي اصلي وته وی دا خاون وی دغه منی چې دا کم پاوړي د زبرګي منی وی اول نه منم وی د ما قسم په خدای کې دا زوم اوس به منی کمه نه منی وی دا ته وی دا خپل ځکه کاږي وږي وی نقطه خبره وبس
قسم دې کې باندې څو زما یو دوست ډاکټر دی پیښور کې یو ځل مې د ټلیفون کو زما ته ورتم مې ډاکټر صاحب ته درځم ما ته ویل کوم ځای را روانې مې لار کې دې زما کلینیک کې نه کور والا مې جوړ دی او دې ډاکټر ته کور والا ما نه کړه مسلو ته پوښتنه کوي ما ته خاندلو کې موبایل مې کولو کړی د احتیاط سره خبرې کوم نو ما ته ویل دا ډېر بیمار دی چې ډاکټر نه بوزي په خپل سپیشلیست دی ګوري هغه انګلند والا ام ار سی پی وته وي چې هغه سپیشلیست دی نو ما ته دا ډېر بیمار دی چې بل ډاکټر نه بوزي ویل نه ټوخیږي وای مې ټوخی لپاره وی مولانا صاحب دا سره خوا کې ناس سره وی قسم دې کده ته کمپیوټر مخکار به ما دې ته نه پیږي بل نه بول دا حقیقت ناشکری خو په دې قوم کې شته کنه حضور پاک فرمایي نبی رسول الله وی ما خذ په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولي بخاری شریف کې حدیث دی نو صحابه تاسو کوي ولې وی به کفر هند لا ناشکر دي وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي بینه یکفرن العشیر بلا د خاون ناشکر نبی حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی کټول عمر خذ سره خېګړو کې ګور الدهر طول عمر خو جاجون نشتا زمانہ ټول زمانہ خو جاجون نشتا مطلب ډیر جاته خېګړو کې یا مې راولې ډوډۍ راولې او د دنیا نعمتونه راولې ارث ثم رات منك شيئا دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چاته دا بسوي ما رايت منك خيرا قط اسړی تا نه ما په جون کې جته خیر نه دی لیدل دا نبی رسول الله فرمایي دا ور معاشره باندې حضور پاک لیدل او قتل نو خبر مې دې پوری کوله زمارونو چې کبه بد اخلاقی کوي دین به وته بل دین ورته خایا گزاره به سره کوي والته کول باندې نه کوي او والته کول من درته په شریعت کې زنانا وهل د ډول په دی وهل په شریعت کې من د ډول دی مخله ما خو خدانه بالکل من حیوان په مخوال من دی په شریعت حدیث په کې تنه بل وجهه کو وهل کې مخ بنه وي سپي او خرم په مخ نشي والی په شریعت اکثر زمون سره چې تاسو دا مخوله نمبر 1 د ډول دی بل سره تاسو تخکار دي وخت باندې بنه وي کې والي دی ډول دی سر باندې د خځې وال من سر کې د خپل پچي دا ګومنس کې کسبین ویختي تورې دولي اساسي پس سینو په مړای وال من دی ته کې عامل چې غلبان پکې په دې لاسونو په دې ګوتو وهل من دی په دې لیچو دغه بنگړي چې د دولي اساسي ولا يدين دينتهن الا بالبعودتهن دا ډول دین په دې بوال نه کې لاندې په دې خو کې پازي بچي دا ډول په دې باندې نو ماته یو طالب چې ټولې په کم دی وو دغه چې مخه او سره او سینه او سټ او دا ټول باندې مې په دې املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولې فقهاو لیکلي شامي کې شتا ضربا غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نه درې مسلوره مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی یا او په والو سمېدلم نشته پس به سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیاتو کې شمایل ترمذی کې راځي یو صحابي وای نبی رسول الله متعلق چې ما ضرب امراه ولا خادما قط چې حضور پاک په خپل جون کې نه چې بیبي والد او نه خادم والد چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه له وجه نه تاسو چلولې خوشتبه له وجه لیکن تعذيب یا تعذيب غیر پر حضور پاک په جون کې نه بیبي لا نه خادم د غلام ری د دب نه ورکړي او د ټول مخلوق د خزو د سلو اخلاق یو ځای کا قسم دې کړی یو ام المؤمنین اخلاق او د خپل ګرتم رسیږي دا پسر اخلاق تم شي او زمانو په جاهلیت نه راغلي دي رمان دغه خلکو بس کول دغه خلکو ټول جمع نه خول دا کې به کوله خپل حقيقي مند سره نکاحګانې کړې دغه خلکو به مردار خوړل سرمنه به خوړل بربند به ثواب به بربند کو او دغه خزو په کورونو جنډې راګولې زنه ده دا به مختلف نه خوي لیکن دا خزي په سم شوي دا غټي برقيه په ست بسر کړل او دا حیا پکې سره وجه نه رااله دا د شریعت او د دین ده خزو ته مجنکو ته ماشومان ته دین وخايه شریعت وتوخايه پرده وتوخايه حیا وتوخايه قرآن ورته ذکر مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه کتاب د بهشت زیور او پښتو کې ترجمه شوی جنتی کاله ورته کړ مولانا څورته ویل کېږي دا تعلیم الاسلام څه شری دا مولانا صاحب دا مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام واړه مسائل دي پکې پټې نه دي خپل بچو ته وایي منستوي جواب یې کړی دمو خود رب څوک دی جواب یې کړی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسائل تعلیم الاسلام ور دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکې بچو ته دا مو خایا کړ رساله او ډایجست او داسې دونه ورته یک دی دغه ورته داسې دونه مو خایا نو زمارونو خبره مې دې پوری کوله چې خپل بچیو پټې لغوندې راه راست راو کله کاندې کې دینه کې دې دلک دینو خایا د دنیا سره سره لګونه تربیت ول دینیو کې لګونه جمعه ته لګي سبق ته پاره ادا جنہ کې کور کې څوک درسونه کې ددانو الته لګي او لګونه ماسختن ما خام داسې صحابيات واقعي وته بیانوي د حیا د پردي واقعات وته بیانوي د دې قصونو د دې سیستمونو نه یو بدن الله خوشالي د کور ماحول باندې مزیداری جنگ جګړې باندې جوړيږي نو دې سره ان شاء الله زمونږه حسن معاشرت لکه ما د تنن بیان په حسن معاشرت شروع کړو زموږ معاشرت کې او زموږ په کور کې به خشتخ کول جون بتيري نه به تخپه او خدای نه به شکایت نه به خدای د خاون نه شکایت کی نه بچی د مور پلان نه مور پلان د بچی نه او نه سرخ واخې دین کور کول جون بتيري درې څه بعض مسائل پاتې شو د پردې وغیرہ متعلق ان شاء الله ابا آینده جمعه کې دعا وکړه الله زموږ په حال رحم وکړي الله موږ د فتنو او د مصیبتونو آفتونو په امن او امان کې وساتي زموږ د رور د ارشاد صاحب ارشاد علي والده صاحب وفات شوی دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي ډېر خبونی ادم ډېر نیکه زنانه و
الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر روښانه کړي، الله دې په قبر انوار نازل کړي او الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي. وارثانو بچو له خدای صبر ورکړي. نور څومره مریضان دي بیماران دي زمونږ د نسولارو ډېر ورځې نه پس منزل راغی او جمعه ته راغی د تقریبا غریب هسپتال کې ډېر ورځې تېرې کړې. الله تعالی دې ول شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ د پېښور حبیب جان نومې دغه ټلیفون کړو څه کورني مشکلات دي، الله دې ول په خیر بدل کړي. څوک چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبول کړي. الله موږ د فتنو آفتونو بلیاتو نه پامن کې وساتي. زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي. زمونږ ژوند د شریعت مطابق دی، زمونږ ژوند د اسلام مطابق دی او زمونږ د زنانو او د نارینو د اتفاق ژوند نصیب کړي. اچھا په کورونو کې اختلافات دي، الله غ اختلافات ته په خوشالو بدل کړي. رب ذوالجلال ته زمونږ راضي شي. اخر وخت په خدا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد ګردو. الله دې شفا ورکړي او پلار عمرې ته تللی دي الله دې په خیر راولي، الله دې ټول اعمال قبول کړي. دام بیمار دي الله دې ولا شفا ورکړي او دام څه ضرورت دي الله دې ضرورت پوره کړي. فرض منځ سبا پاتې شي، فرض منځ کې نو هغه سره بعد تر د ماسپخینه پورې د نور خطونه پس ماسپخینه پورې چې ته سبا منځ قضا کې سنت په سره کې ډک رکعت تشو شي یا تش رکعت ډک شي نو په دې باندې چې د ډک رکعت تش وکړو نو سجده سهو بوله کې او که تش دې ډک وکړو په دې سجده سهو نه لازمي. یو سړی شک وکړو چې د معلوم به رکعت او دویم رکعت او دا کس معمول په اندازه د جلسې استراحت باندې بیا پاسې دو نو یا سجده سهو پر راځي او کنه راځي. که معمولی غونډه لګونډه کې ناستو نو په دې سجده سهو نه راځي او کدا سي لږ زیات کې ناستو بعض علماء عبده ورسوله پورې وراجح دار چې اللهم صل على محمد په دومره اندازه کې ناستو بیا به سجده سهو کوي. شیطان لکه وسوسه چې وظیفه صدا سحر وخت کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرتا وایا شیطان د وسوسونو به خلاصي. ګیره خړایول دا هم مخکې چې ګناه کبیره ده. دا بعض مدرسې طالبان دي دعا غواړي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي. سار جمع ولاړی سنت کول جایز دي کنه چې تداسي وخت راوړسي ځان ته وګوره چې دویم رکعت لاندې کول شي سنت وکا او که دویم رکعت نشي لاندې کولې بیا سنت پرېدا او دا سنت به داسې ځای کې چې د امام قرات نه ورګوري. دا څنګه چې دلته جمع ولاړ دقل ته سنت کې لکه جمع دلته نو بار سنت وکا یا پچت سنت وکا جمع بار دا نو بل ځای وکا. که داسې ځای کې تاسو سنت کول چې د امام قرات او استاغه مانځ کې سنتو کې تشویش راځي هغه حضور نه برابرېږي نو بیا پرېږدو. پلار مور بیمار دی الله دې ول روغتیاتونه ورکړي. صادر استعمال همیشه د پر سنت دی. کمیس شلوار پہننے کے باوجود گرمی ہو کیوں نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوي نو دې لپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پریس کړئ. جزاک الله.